السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورونو، ډېرې خبرې کول نه غواړم. راځئ چې همدا کلیپ واورو په همدې هیله چې ښه اختر ولرئ او د خوښیو سره سفري شي او باقي عمر مو هره ورځ اختر شي. امین. راځئ مهرباني وکړئ. ای زما خوږه ملګريه، د زړه له تله درته له ټولو وړاندې د قربانۍ لوی اختر د رارسېدو په مناسبت تا او ستا درنې کورنۍ ته مبارکي وایم. پوهېږم ستا په حق کې به له مانه په یو ډول نه په یو ډول زیاتی شوی وي، خو انسان یم. بیا هم په ټولو تېروتنو اول له الله جل جلاله وروسته له تا بښنه غواړم او له تا څخه هم په ډېرې مهربانۍ هیله کوم چې د بختور لوی اختر الهي تحفې په خاطر ما او ټولو مسلمانانو ته بښنه وکړي. بیا خدای خبر پر موږ بل اختر راشي او که نه. اوس به هم له ډېری ځوانانو اختر ته ګنډلې جامې همداسې پاته وي. هو، د دې دنیا همداسې وفا ده. باور وکړئ هېڅ داسې څه پکې نشته چې د مسلمان ورور په خفګان دې وارځي. راځئ د همدې مبارکې ورځې په خاطر یو بل ته بښنه وکړو. ما بښلی یې، ته هم راته بښنه وکړه.